څو ورځې وړاندې د افغانستان کرکټ بورډ د ورزشي ډیپلوماسۍ د کرکټ د ترویج او د تخنیکي همکاریو د پراختیا په موخه یو رسمي پلاوی چین هیواد ته ولېږه. دغه پلاوی چې د چین دولت په رسمي بلنه یاد هیواد ته تللی د کرکټ ملي روزونکی نوروز منګل او د افغانستان د کرکټ څلور تکړه لوبغاړي قیس احمد، ظاهر خان پکتین، فیصل چنوزاده او واحد الله صدران پکې شامل دي. د افغانستان کرکټ بورډ اجرایوي رئیس ښاغلی نصیب خان د سفر وړاندې له یاد پلاوي سره په لیدنه کې وویل افغانستان د کرکټ د پراختیا او نړیوالو همکاریو لپاره ژمن دی او هڅه کوي چې د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره ورزشي اړیکې لا پیاوړې کړي. نوموړي زیاته کړه چې افغانستان له دې وړاندې هم د ازبکستان هیواد سره د کرکټ د پراختیا په برخه کې هوکړه لیک لاسلیک کړی او اوس هڅه کوي له چین سره هم د همکارۍ نوی باب پرانیزي. دغه افغان پلاوی د خپل سفر پر مهال نن د چین د ژیجیانګ ولایت په دیچنګ ولسوالۍ کې د پورسلین اوریجن موزیم یا د چینایي لوښو د سرچینې موزیم څخه لیدنه وکړه. د موزیم چې د لونګ شینګ کلي فوکسي ولسوالۍ کې موقعیت لري شاوخوا 6,000 متره مربع پراخوالی لري او د عصري ودانیو او پراخو نندارتونونو له امله د لیدونکو پام ځان ته راړوي. په دې موزیم کې نندارتونونه په 3 مهمو برخو ویشل شوي دي: اساسي نندارتونونه، ځانګړي نندارتونونه او لنډمهاله نندارتونونه چې د چین د لرغوني پورسلین یا چینایي لوښو د تاریخ، هنر او فرهنګ بیلابیل اړخونه نندارې ته وړاندې کوي. دغه موزیم د پورسلین د سرچینې لرغون پیژندنې پارک مهمه برخه ګڼل کیږي او موخه یوازې د تاریخي اثارو ساتنه نه ده بلکې د علمي څیړنو، فرهنګي زده کړو او هنري نوښتونو پراختیا هم ده. د افغانستان کرکټ ملي پلاوی د دې موزیم له لیدنې وروسته د چین د فرهنګي پرمختګ، تاریخي ارزښتونو او عصري نندارتونونو ستاینه وکړه او دا سفر د ورزشي او فرهنګي اړیکو د پیاوړتیا لپاره مهم وباله.